الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العلي العظيم. دهر صدمخ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. زه محمد نسیم زاهد ستاسو خدمت حاضر سویم. قدرمنو کتونکو زموږ د نن ورځ موضوع ده په هکله باندې د سرسایه او کوم څوک چې خوار عاجزه بیچاره او مسکین وي د هغه سره همدردي او کومک کول. کم آیات مبارک چې ما ستاسو په حضور کې تلاوت کړ، الله رب العزت په دې آیات مبارک کې فرمایي قد افلح من تزکا، په تحقیق سره خلاصو هغه څوک چې د تزکیه وکړله، وذکر اسم ربه فصلى، او د خپل پروردګار نوم یاد کړ او د الله رب العزت دپاره طاعت عبادت وکړ او د الله رب العزت دپاره لمونځ وکړي. په دې آیات مبارک کې ډېر شان ته اشاره ده. د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمایل چې قد افلح من تزکا د آیات مبارک د صدقة الفطر یا د سرسایې په هکله باندې دی. نو سرسایه به خامخا تاسو بعض ادا کړي، بعض بنی ادا کړي، خو هدف یوازې سرسایه نه ده، بلکې امکان د دې سته چې تاسو کې ډېر خلک وي هغه توانه او شتمن وي، نو هغه د خپلو وړونو غریب وړونو همدردي وکړي، د هغوی سره د همکاري او مرستو کومک وکړي. الله رب العزت به د دې مؤمن مسلمان دپاره یو په اویا، یو په 200 ولکه بلا حساب الله رب العزت ورته اجرونه او ثوابونه او همدردي به وکړي. نو یوازې د سرسایې ته تاسو مه ځیر کیږئ، ولو که څه هم ستاسو په مال کې تاسو پوره زکاتونه ادا کړي وي، نو بیا هم ستاسو دپاره یو همدردي د خپلو دوستانو مساکینو سره پکار ده. د اختر ورځ د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک را روان دی. ماشومان دي په کوڅه کې ساعت تیروي، پاک خوا پاکې نوي ستره کالي اغوستي دي، ښه غسلونه یې کړي دي، ښه عطرونه یې پاشلي دي. په دې لار کې یو ماشوم دی چې داسې سر یې پر مځکه باندې ایښی دی او لکه سجده چې کوي داسې فروت دی او عادي کالي اغوستي دي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته راغلی چې بچی څه در سوي دي، ولې داسې خوابه ده؟ هغه ورته وویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه چې د اختر ورځ راغله پلار مې نسته، یتیم یم، نو نور ماشومان چې دي ښه کالي اغوستي دي او ښه په مزه کې دي، طبیعتونه یې رسته دي، نو ما پلار نه لرئ، کالي نه لرم. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک وفرمایل چې بچی مه ژاړه، راځه. نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک دغه ماشوم چې د حضرت حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما همزولی وو، کور ته یې بوتی، بیبي فاطمې رضی الله تعالی عنها ته ویل چې بچی نن به یو غټ ثواب ما او تا ګټو، هغه دا چې د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه یا د حضرت حسن رضی الله تعالی عنه مبارک کالي ځینې وکاږه او په دې ماشوم باندې واغونده او دا ماشوم پاک که او دا ماشوم تاسو خوشحاله کوي. بیا هغه ماشوم ته وویل چې بچی دا کالي واغونده، هغه کالي واغوستله، بهرحال اوس هم خفه یم، زه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یم، آیا چې زه ستا پلار وګرځېږم ته په دې باندې نه خوشحاله کېږې چې حضرت حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما ستا وړونه وګرځېږي، په دې ته نه خوشحاله کېږې؟
او حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ستاسو مور وګرځېدي تاسو نه خوشحاله کیږئ ماشوم سر راپورته کړي ډېر خوشحاله سو ولې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې به نه خوشحاله کیږم دا نن ورځ داسې ورځ ده چې تر دې د خوشحاله کېدلو اخواته بله ورځ پر ما باندې نه راځي او نه بله ورځ دومرې خوشحاله سوی یم نو قدرمنو خپل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک صبغه او سنت را ژوندي کړي د هغه مساکینو یتیمانو بېوزلو سره کومک وکړئ الله رب العزت موږ او تاسو ته د دې خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي پر الله رب العزت مو سپارو پر الله رب العزت مو وسپارئ شاد او کامیاب او بریالي اوسئ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين